د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا د هیواد آبادی او زرغونولو لپاره ګړندۍ هڅې دوام لري. د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ د هنو په سیمه کې د یاد ولایت کرنې او مالدارۍ ریاست په همغږۍ د بشري قواو انکشاف ادارې په مالي ملاتړ عامه باغ جوړونې چارې پیل شوې. ورته مهال د لوګر ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا چې د یاد ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې 80 جربه بڼ جوړوي چې هغه کې 60 جربه میوه لرونکي نهالونه کینوي او پاتې نورې غیر میوه لرونکي نهالونه شامل دي چې شاوخوا 2000 کورنۍ ته به پکې د کار زمینه د 9 میاشتو لپاره برابر شي. عام تعامل یو عام پروژه چې موږ روانه کړې ده د همکاري موسسې په هغه باندې د بلوګر په ولایت کې موږ 80 نیال هغه ګدو چې پیغو کې دغه 80 جربه یو د 60 جربه به عامه مثمر باغ وي او شپېته جربه دا به ځنګلات وي چې مجموعاً 2000 کورنۍ ته د 9 میاشتو لپاره د کار زمینه برابر کړي او هر کورنۍ ته د میاشتې 8500 افغانۍ ورکول کیږي. دغه راز د یاد ولایت مسؤلینو وویل د هیواد آبادی لپاره زموږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې یو نیالګی کینوو. د ټولو نم دا خواهش دی دا بوټي یا زراعت دا شاین خو اسانه کار دی در چا وسره چیږي راځي د خپل وطن یو شنه باغچه ورنه جوړو. اوس د موږ مسؤلین چې دلته راځي خپل ولس ته هغوی ګلان راوړي هغوی ونې راوړي هغوی د دغه ولس د ښېرازتیا لپاره د دې ولس د خوشحالۍ لپاره هغه خپل قیمتي وختونه مصرفوي د ولس په خدمت کې مصرفوي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د لوګر ولایت ښاروالۍ ریاست لخوا 3000 غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي د پل علم ښار په بیلابیلو څنډو کې کېښودل شول.